د خوست ولایت امر بالمعروف نهي عن المنکر سمې شکایاتو ریاست له لوري د یاد ولایت تعویضګرو ته 2 ورځنی سیمینار ورکړل شو. د خوست ولایت امر بالمعروف نهي عن المنکر ریاست مسؤلین وایي په دغه تعویضګرو کې یو شمېر داسې کسان هم شته چې د پیسو په مقابل کې به غیر شرعي تعویضونه هم کول. د مسؤلینو په وینا له دغه سیمینار څخه موخه دا ده تر څو دوی ته د اسلام مبارک دین په چوکات کې د تعویضونو او دمونو شرعي او غیر شرعي اړخ معلوم کړي او همدارنګه ورته یو لارښود معلوم وي. دوی ته د 2 ورځنی سیمینار هغه چې کوم دی ورکړل شي ترڅو دوی ته د تعویض او د دم هغه شرعي او غیر شرعي اړخ وضع شي او په راتلونکي کې هم دوی به د تعقیب لاندې وي که چیرته د دوی څخه بیا داسې څه وشي چې هغه د اسلام سره په ضد وي هغه زموږ ټولنه او معاشره د ستونزو مشکلات سره هغه چې کوم دی مخامخ کوي هغه په کور کې چې کوم فامیل دی هغه د یو بل سره جنګوي او یا چې کومه د زیاتې روپۍ د هغو څخه اخیستل کېږي نو بیا به هم دوی چې کوم دی اصولي او قانوني چلند به ورسره کېږي انشاءالله تعالی. د یاد ریاست د محتسبینو امیر مولوي معلم جان ویل چې هدف یې له دغه سیمینار څخه دا و تر څو خلک او تعویضګر د تعویض کړلو په شرعي چوکات پوهه کړي. د زیاته کړه وروسته له دې کې یو کس د شریعت خلاف داسې کړنې ترسره کړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. او مختلف شيوخ مو ورته وستلي دي علما کرام ورته وستلي دي هغه د کوډو هغه د بد تعویضونو مزمت او په اسلام کې دغه جرم سزا چې دا څومره ګناه دی نو دغه مټول ورته بیان کړي. دین ورسته د عامه په هوینه ورسته مونږ ته د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر د سم شکایات او اوریدل وزارت له طرفه هدایات ورکړي شوی دي. د هغو هدایات مطابق که څوک یو جادوګر او کوډګر ثابت شو بیا به الحمدلله موږ محاکمو ته وړاندې کوو او دلته د ولس او ملت به د دوی د ظلم نه ژغورو. تعویضګرو هم په خپلو خبرو کې یاد سیمینار ګټور یادولو او زیاتولو چې له دې وروسته به هغه ډول تعویضونه کوي چې اسلام ورته اجازه ورکړې وي. ټول الحمدلله د امر بالمعروف ریاستنا یو د اسلامي نړۍ جهنم مننه چې موږ ته داسې غونډه دایره کړه بیا د خدای داسې رقم وکړي چې بیا موږ ته دایره کې داسې غونډه بیا د خدای دوی ته توفیق ورکړي او دومره ښکلې غونډه موږ ته دایره کړه چې موږ ان شاء الله ټول په دې نه صحیح پوه شو. د دغه ولایت اوسیدونکو هم د امر بالمعروف نهي عن المنکر ریاست داسې کړنې نستای او زیاتوي چې په دې برخه کې باید خپل فعالیتونه دوامدار وساتي. رینه کور دی چې دلته د دنیا خلک به راجم وو کملا و قومي به خلک وترزي د خلکو ضرورتونه دي مشکلات خو چې هغه صحیح ملا به دغه پاته به نه ورکړي کې در ټول بو جادوګر سحر تعویذونه به وباسل دا خو غلط کورو کنه په شبه دا کېږي خرو پاته نه لګید الحمدلله دا خو د ټول خلکو لپاره پیدا دو دا کو غلط تعویذونه کدل مسلمان ته تکلیف رسدو الحمدلله دا کوری شکر راون کړای دی کنه په مسلمان ته پیدا کې راسي ان شاء الله انده د پراج د نمونه غو کې اقدام وکي ټول مسلمان ته پیدا ورسي. یاد دی چې د امر بالمعروف نهي عن المنکر ریاست له لوري لدی وړاندې هم له دا ډول کسانو غوښتنه شوې چې له هر هغه عمل څخه ډډه وکړي چې اسلام مبارک دین منع کړی وي.